کلي ته لاړمه الفت پکې د خدای دلی و. کلي ته لاړمه الفت پکې د خدای دلی و. منګی ګودر مازدیګر ست پکې د خدای دلی و. ښار ته چې رالمه د مینې درک نه و پکې. ښار ته چې راغلمه د مینې درک نه و پکې. ښار ته چې راغلمه نفرت پکې د خدای دلی و. طالب جان حکومت هم ښه و خو ټکی ټکی. د طالب جان حکومت هم ښه و خو ټکی ټکی. او بله دا ده چې رشوت پکې د خدای دلی و. سلامونه مینه او درنښت درنو لیدونکو. ډېره مودبات د همدغه بیتونو د شاعر غزلبول شاعر د خپل لارښود مشر او د شعر برخه کې د خپل استاذ انجینر صاحب جان آغا همت سره یو ځای شوی یم او دی مې غږولی دی. همت صاحب تاسې بهتره پیژنئ چې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د ساره کې مزیني د کلي اوسېدونکی دی. نورې خبرې له همت صاحب سره کوو. همت صاحب ته ښه راغلاست وایم. همت صاحب ستړی مه شي، هرکله راشي. ژوندی اوسې عاصم صاحب، تاسو ته لیدونکو ته ټولو مینهوالو ته اورېدونکو ته سلامونه احترامات نیکې هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې زه مو هم د دې وړ وګڼلمه چې څو لحظې راسره کېناستلې او خپل وخت مو راته راکړ. ډېره مننه همت صاحب، تاسې وړتیا لرئ باید بار بار در سره کینو. تر ډېره زما نه په خپل شخصي آیډي کې ملګرو غوښتنې کړي دي، بیا د پښتون افغان یوټیوب چینل ملګرو دا غوښتنه کړې وه چې تاسو سره باید مرکه وشي. د همغه له خاطره مې سره مرکه برابره کړله. دا چې نن سبا وختونو کې سوشل میډیا کې هم ډېر نه یاستئ، په کلي کې هم ډېر نه یاستئ، ادبي برخه پروګرامونو کې هم ډېره برخه نه اخلئ. مصروفیتونه دي، زه خو پوهېږم چې هغه د دندې مصروفیتونه دي، خو د شعر شاعرۍ سره څنګه یاستئ؟ د مصروفیتونو د نه شعر پاتې کړی دی که شعر لیکئ؟ والا لومړی به د دې مصروفیتونو دا چې له سوشل میډیا نه لرې یم یو بیت درته ووایم چې مرګ دې نه وي د بېلتون عمر به لنډ شي. مرګ دې نه وي د بېلتون عمر به لنډ شي، د یارانو مجلسونه دې ژوندي وي. نو خدای شته عاصمه چې د مصروفیت د وظیفې او دا چې ډېر واټن دی زما د وظیفې او د دې هغه تر منځه دغه کوم شعر و شاعرۍ او ادب تر منځه نو یو اندازه یې ترېنه لرې کړی یم. هغه د اجملا خبره چې دا د شعر خاپیرۍ رانه مروره شوې ده، څه مسله شته دی، کله کله داسې یو سلام را باندې اچوي، خو هغه وخت کې یو ته موږ اوزګار نه یي. هغه ځینې خلک وایي شعر لیکل د اوزګارو خلکو کار دی، که نه دا رښتیا کېږي نو چې ورته اوزګار نه کېږي. سړی دی چې اوس هم مصروف یم، خو زه د مکتب په دوره کې هم ډېر مصروف وم. تاسو ته معلومات دی چې زه تقریبا له لایقو شاګردانو د جملې نه وم. نو هغه وخت کې مې هم شعر لیکه، داسې وخت شوی چې ما په یوه شپه کې 3-4 شعرونه لیکلي، خو هغه د شعر هغه اولنۍ او لیونۍ مینه وه، امکان لري د هغه تاثیر به و، هره وجه وه. تر ډېره به چاپېریال هم کېدلی شي اغېز و چې که نه هغه وخت کې به داسې و چې فرهنګي ملګري به وو، مشاعرې به وي. اوس به فرهنګي ملګري کم اوسېږي، هغه ماحول به بدل وي. دا مسله بلکل در سره منم، ځکه چې هغه وخت کې تشویق هم زیات و او موږ به دې ناستو کې هم کېناستلو، زړو استادانو سره ملګرو سره په بنډارونو کې، کله کله به مو بعضې رادیوي پروګرامونو ته زنګونه وهل. هغه تشویق چې سړی شي هغه خامخا تاثیر لري. نو هغه تاثیر هم شته او بل تاثیر دا دی چې لږه فاصله هم شته د دواړو هغه تر منځ چې د ادب او زما د کومه دنده کې چې زه فعلا مصروف یم. ګنې زه کوشش کوم چې زه کار وکړم، خو دا چې نه کېږي نه پوهېږم چې رد به شي. همت صاحب اوس مخامخ یې که نه نو توصیف دې کېږي. په لومړیو کې به چې تا کوم شعر لیکلو تا ته به یاد نه و، ما به یاد کړی و. ستاسې د شاعرۍ برکت و چې مونږ شعر لیکلو، لا شعر نه شو لیکلی خو هغه ستاسې په لاره باندې روان یو. ما د بیتونه وویل په سر کې، له تا نه ستا په خوله باندې ستا بیتونه اورو، لیدونکي به په تمه وي. نو زه خو تا داسې وخت کې راګیر کړم چې د شین فصل سیل ته چکر ته راغلی وم، ما همدا موقع وګڼله که نه. نو یو څه بیتونه مې لږه موده مخکې لیکلي دي، امکان لري چې 2-3 میاشتې به کېږي. ارشاد ارشاد 4 بیته دي، خدای وکړي چې را سره خاطرې درنې نه شي تاسو اورېدونکو. خو چې ډېره مننه څومره ښه دې راز ساتلی دی. ډېره مننه څومره ښه دې راز ساتلی دی. ډېره مننه څومره ښه دې راز ساتلی دی. یو د جومات بل د ژرنده کې ویلی دی، کنایه ده پکې که نه.
داسې مو نه دی وی چې دا راز دې ولې دا افشا راز کړی. ولې افشا کړو. ډېره مننه څومره ښه دې راز ساتلی دی. یو د جومات بل د ژرنده کې ویلی دی. وا جهادي رهبره وا لور دې ماسټره شوه. وا جهادي رهبره وا لور دې ماسټره شوه. وا جهادي رهبره وا لور دې ماسټره شوه. تا خو د وړکو ښوونځی دلته سېزلی دی. وا جهادي رهبره وا لور دې ماسټره شوه. تا خو د وړکو ښوونځی دلته سېزلی دی. او هغه خرڅ نه کړلو او دغه لوټ تالان کړو وطن. هغه خرڅ نه کړلو او دغه لوټ تالان کړو. هغه خرڅ نه کړلو او دغه لوټ تالان کړو وطن. هغه نن غلی دی او دغه نن ښاغلی دی. هغه خرڅ نه کړلو او دغه لوټ تالان کړو وطن. هغه نن غلی دی او دغه نن ښاغلی دی. او وروستی دی چې ستا جان آغا همت له تا نه بل ته ګوري هم نه. ستا جان آغا همت له تا نه بل ته ګوري هم نه. ستا جان آغا همت له تا نه بل ته ګوري هم نه. که نه نو څومره ښکلو ازمویلی دی. ډېر ښایسته ډېر ښایسته. همت صاحب دا چې تا نه قربان و. مننه. کور مدان چې آمادګي م دې نه وه، بیا دې مغه د لیدونکو مینه ورخوړو کړله. کور دې ودان تا سره به موږ بیا مرکې کوو لیدونکو دپاره. اوس مو زحمت درکړه او مننه له دې چې مرکې ته حاضر شولې. کور مدان ته دې ژوندی، دوستان دې ژوندي. مننه کوم. انشاءالله ښه وخت.